رمضان کې خلق د عمرې لولې دي او د عمرې څه فایده ده او بیا مدینه شریفه ته خلق ولې دي دا درې خبره ده تاسو رمضان کې خلق عمرې لپاره وجه دي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی وی چاچے پر رمضان کی عمرہ اکڑا دے انسان لبا خدای پاک دومره ثواب ورکی لکه ما سره چې یوځای حج کړي د عام عمره ثواب خو د نیم حج برابر دی حضور پاک فرمای العمرة نصف الحج چې عمره د نیم حج برابر ده عمره کې دونه فایده ده لکه دوا عمره چې دی وکړه خدای به د پورا حج ثواب درکړي او د رمضان د عمره ثواب داشو یو بیبی نه حضور پاک تاسو کوي حج لاله کنه وینا نیم تل وی ولی وی زمونږ دوا او خانو په یو مخاون تلو او بل د پټی د پاره چې غي باندې بوټي سیراب کیږي ارټي نو ځکه لا نه نو حضور پاک هغه بیبي ته فرمایل وی خچ د رمضان میاشراشي نو عمره وکا نو الله به دومره ثواب درکې لکه ما سره یوځای چې د حج کړي دی وجنه زمون خلق او عالمان صاحبان پر رمضان کې کوشش کوي چې عمره لاله شي ولې د حج ثواب هم شو او کم حج چې کم حج د رسول الله مبارک په مرګرتیا کې کړي نو د پیغمبر علیہ السلام د مرګرتیا حج دا قیمتي حج دی او ثواب زیات دی نو د رمضان د عمره د ثواب شروع دویم پر رمضان کې چې بندلان شي التف مکه مکرمه کې د یوم ثواب یو په لک دی دومره ثواب دی لکه د مکې نه بار چې دی یو لک منځونه کړي او په حرم شریف د مکې مکرمه کې دی یو منځ او بیا پر رمضان کې یو پاویا دی دومره ثواب دی پر رمضان کې د یو منځ کېږي په مکه شریفه کې یعنی د بیت الله په خوا کې لکه اویا لکه منځونه چې دی بل ځای کړي څومره ثواب شي او مدینه منوره کې دوه روایت دي یو دا دی چې یو منځ یو په زر دی دا مضبوط روایت او دویم دا چې یو منځ په 50,000 دی دا لږ روایت کې شته خو یو پټه کمزور دی نو چې 50,000 واله زمونږ دا طالبان او عالمان وی په فضائلو کې کمزور روایت قابل د حجت ته نو چې مدینه منوره کې په عام ورځو کې یو منځ په 50,000 او بیا په رمضان کې یو منځ دی پکې وکړو نو 50,000 لپه او یو کې ضرب ورکا نو 15 ته جوړ شو یعنی تقریبا 15 لاکه منځونه دیو ګټه او کاغه مضبوط روایت یو پزری نو یا زره ته جوړ شو د دې وجه نه رونو خلق پر رمضان کې دي او پر رمضان کې مدینه شریفه ته دي او مکه شریفه ک نفل کې د نفل ثواب پکې مضبوط ته اوم په مکه مکرمه کې اوم په مدینه شریفه کې او بعد دوستانو له خدای پاک د اعتکاف موقع ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ټولو نزیات ثواب د اعتکاف دا د بیت الله په جمعات کې د په مکه شریفه کې او دویم نمبر بیا د مدینه منوره په جمعات کې نو چې سړی مکه مکرمه کې نو عمره کې څومره ثواب وشو ډېرې عمرې مو کې طوافونه کې څومره ثواب وشو او چې بیا منځونه کې څومره ثواب وشو او چې بیا اعتکاف کې او په اعتکاف کې بیا دې لګي طوافونه کوي یا بیت الله شریف ته ګوري څومره اجر او ثواب کېږي او مدینه منوره کې چې سړی اعتکاف کوي څومره ثواب او شو د منځونو د تلاوت د قرآن شریف او بیا د ټولو نه لوی د برکت سیز او د ګټې سیز ادا د چې د رسول الله مبارک مخ مبارک ته ودرېږي او سلام پې واچي او درود شریف پې وایي د دې وجه نه زمارونو خلق زی په رمضان کې او بیت الله ته لاړ شي او مدینه منورې ته عمره پکې وکړي
عمره ډیر قیمتي سیز دی ورونو خو خدا دا چې سړی حج ته لاړ شي زه عموما ملګرو ته وایم چې په چا حج فرض وي عمره مه کوئ حج ته لاړ شئ حج وکړئ ولې پیسې به دنه په عمره ولګي او حج به دې په ذمه قرض پاتې شي نو که حج در باندې فرض وي حج ته لاړ شئ حج کې عمرې هم شته که نه په عمره کې خو حج نشته او که حج دې کړي نو بیا لاړ شئ عمرې له یا حج در باندې نی فرض او لګي پیسې د سره پیدا شوي او د عمرې ورځې وي نو خیر دی عمرې ته لاړ شي نو عمره کې ډېر لوی ثواب دی رسول الله مبارک فرمای عمره د نیم حج برابر ده او حضور پاک فرمای العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه چې یو عمره دی وکړو بیا دی ورپسې بل عمره وکړه د دې په میاشت کې چې څومره ګناهونه کړي ټول برته خدای معاف کړي او کوم حج مبرور حج څه ته وایي هغه دې ته وایي چې څوک پکې جګړې ونه کړي څوک پکې لا رفث ولا فسوق ولا جدال څوک پکې ګناه ونه کړي او څوک پکې د شهوت غلط کارونه ونه کړي چې دا دریو کارونه د حج محفوظ کا نو دې ته مقبول حج وایي نو حضور پاک فرمائی د مقبول حج ثواب کو د جنت نما سوا بلشته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته لا د هجرت نه پس نو سلور عمره کړي یوې عمره ته حکمی و یو ثوابي چې کله راغی حضور پاک عمره لا نو د حدیبیه په مقام کې د مکی د کافرانو سره صلح وشو او نبی علیہ السلام مبارک واپس مدینه شریفه ته لا دې ته ثوابي عمره وای حکمی عمره وته وای ځکه احرامونه تړلیو نیتونه کړیو او مزل کړیو مکه ته را نږدې شویو خو د مکه خلکو پرې نه خود مکه مکرمه ته جوړه وسره وکړه چې سخت کال به حج نه کوي او آینده کال به حج کوي نو دا په ذی قعده شپږمه هجره کې و دیتا ثوابی و حکمی عمره وی ثوابی وش عمره و نکلا آئنده کال حضور پاک دا وعده مطابق چې د مکی د کافرانو سره کم شرط خو دی بیا د ذی قعده په میاش کې تاسو د میانه میاش ورته وای پاغه کې را او مکی مکرمه ته داخل شو او عمره وکړه دا چې هجرت کړو نو په لومبي دل پیغمبر علی السلام مکی مکرمه ته راغی دیتا عمرة القضاء وای دریم عمره حضور پاک د جعرانه نه کړي کله چې د اوتاس او د حنین غنیمتونه تقسیم کړ په جعرانه کې جعرانه د مکه مکرمه نه یو 20-22 کیلومتر بار ده اوس خلک زی او د جعرانه نه عمره کوي نو ګټو بل الته یو کویم پروشته دی اگر چې هغه کوي باندې اوس هغه پمپ لګولې دی او بند کړي او مخکې په هغه کوي باندې بورقه او کولاو بیا په پمپ او کولاو اوس یې بند کړی دی سر والا دا کوي کې اوبه چې شوی وي نو د حضور پاک د معجزې په بنیاد پکې خدای پاک اوبه پیدا کړ نو کوي پکې نه او چې کوم دی د رسول الله مبارک خیمه وا نو په هغه ځای جمعه جوړ کړی نو چې څوک لاړ شي د هغه ځای نه د عمرې نیت کوي راځي نو چې د حنین او د اوتاس غنیمتونه الته تقسیم کړل نو د شپې رسول الله مبارک پټ راغی او صحابه پوی نه کړل که صحابه ته الوی خواغیم راتلل نو راغی بیت الله نه طواف وکړ او صفا مروه کې منډې والے عمره وکړه دام د ذی قعده میاشت و اتمه هجری و دا درې مش او سلورم عمره حضور پاک د حج سره کړل دا لسم کالو د پیغمبر علیہ السلام د هجرت او دا د ذل حج میاشت نو دا سلور عمره د دې وجه زموږ علما وایي چې مسلمانانو له پکار چې په جون کې کم از کم سلور عمره وکړي د پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعداري بوش عمره څه ته وایي عمره دې ته وایي که یو سړی میقاتونه دي د میقات نه باري لکه پاکستان نه یو سړی دی یا د افغانستان نه یو سړی دی یا د نورو ملکونو نه نو په لاره کې میقات راځي د میقات نه مخکې به نیت کې
نو زمون خلق خو یا د اسلام آباد نه دی او یا د پیښور نه دی. نو پیښور ایرپورټ کې دی بیا جامې بدلې کی او د احرام 2 صادرونه اذان نه تاو یو لنګ کی د پرتوک پځه او یو د کمیس پځه صادر کی او یو میانه وته وای پټه هغه باندې دا لنګ اوتړي. نو دې 2 رکعات نفل کوي. دې 2 رکعات نفل ته سنت الاحرام وای. دې کې به سر پټ کی نو 2 رکعات نفل کی. نو پړومبي رکعات کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد دا مسنون دي. که نور سورتونه پکې ویم پکې ویل شي. نو چې منځ کې نو سر به بیا ښکارا کی. نو نیت د عمره به وکي او داسې به وي چې یا الله د عمره نیت کوم الله ما ته احسان کې او مانه قبول کې. دا زموږ عالمانو لیکلي دي. حضور پاک دغه نیت کړی چله کې دیم د عمره نیت راشي چې د عمره لازم بس دا کافی دی. اصل نیت رونو د زړه دی. که په پښتو کې میاو سړی وي دغه نیت نشي برابرولې نو دې په زمونږ د پښتانه دغه نیت نشي برابرولې نو چې د خلی وای نو دغه برابر شي. یا الله د عمره نیت کوم او د الله نه سوالو کې چې خدای ما ته احسان کې او قبول کې نو بیا به پزورا سړی یو ځل پزورا لبیک وای او خذ به پټ وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك. بس دې اوس په احرام کې داخل شو. اوس بده د ډېری سلسلونو نه ځان ساتي. د بیبی نه بم ځان ساتي. د خوشبویا نه بم ځان ساتي. ویخته بم نه پرې کوي. نوکونه بم نه اخلي او په صابون چې کم خوشبویا دی پاغي بم نه لمبي او چې کم ترکارې کې خوشبویا مصالحې دا غي استعمال بم نه کوي او ګندل جامې بم نه چي. بس دې په احرام کې داخل شو. دې کوس کوزيږي یو زینا لبیک بوي. که یو چړې باندې خيږي لبیک بوي. که گاډي ته خيږي لبیک بوي. که چا سره ملاقات کوي نو د سلام نه مخکې لبیک بوي. دا د ترانه ده. ورونو خپکیږي ما نن سبا خلکو لبیک پرې خره شرمېږي په څوکم لبیک نه وای. حالانکه صحابه په زور لبیک आवाज کا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک لبیک وای د زمکه د ختمې دو پورې کانی بوټي د سرم دغه چغه وی لبیک وسره وای. څومره ثواب دی شو چې دا ټول ستا په وجه لبیک وای نو دا دې ټولو ثواب ستا په تله کې واچول شو. او حضور پاک فرمایي چې دې لبیک وای نو چې کم سیدونه کانی بوټي انسان پیری اوري نو د قیامت پر ورځ بدله د خدای په دربار کې گواہی کوي. لیکن زمون شی پیشن تلا حجونه عمره ټوله پیشنی شوې. څنګه زمون جامه پیشنی شوا سړی دې ته نه ګوري چې په جامه دې زما عورت پټي او زما حیا دې په محفوظه نه. جامه به خو تنگ تروشه به چې اندامونه پکې فټ ورننوتی او ښکاری. دا پیشنی لباس شو. هلکه کما کمیس اچولې دې کنه ما پرتوګ اچولې نو پرتوګ کمیس خو دې واچاو رنگ خو دې په پټ کدا عورت خو دا عورت چې کم ساخت دی او شکل دی هغه دې په نه پټ کړ. اندامونه دې پکې بقراوتی دي نو دې ته فیشنی لباس یا سر چې مونږ فیشنی لباس جوړ کو دا انګریز هلکه ما خو وخت پریخي دي خو دا رسول الله په طریقه نه دي دا انګریز په طریقه. یا ګیره ډېرو خلکو نن سبا فرنچ ګیرې پریخي دي. هلکه ما خو ګیره پریخي ده. ګیره دې پریخي ده خو د پیغمبر د سنت او خنده او ټوکې دې کړې دي کمبخته. پیغمبر سره دشمنی دی وکړه او خدای ځان ته په غوسه کې د خدای د پیغمبر د سنت سره ټوکې ټکان کې کله په ګیره کې یو شان مانچ کې او کله پکې بل شان مانچ کې چا یو شان ګیره پریخي او چا بل شان ګیره پریخي. دا د خدای د رسول دشمنی ده. د پیغمبر سنت او تسبق کول او د پیغمبر سنت پورې خندا کول قسم په خدای ډېر لوی جرم دی. ویخته دې پریخو دل ظالمه او فیشن کې انګریزي فیشن دې پګیره کې وردن نکو په سر کې دې انګریزي فیشن وردن نکو په جامو کې دې انګریزي فیشن وردن نکو. د قرنګ نن زموږ حجونه عمرین فیشنایبل جوړ شي. څنګه فیشنایبل دي چې احرام تړیزان تبا تصویر کیمرا بونی سي او تصویر بدن لو باسي او بل مرګري ته اشاره را شماله تصویر وباسا په لبیک دې شرمېږي چې دې لبیک وای. الکه ولې شرمېږي ته خدای نه یاره نه کې
ستا د خدای رضا نه ده خوښه د خدای ته چغه نه ده لبیک یا الله زه تا ته حاضر یم پروردګاره لبیک اللهم لبیک خدای تا ته بار بار حاضر یم خدای ثنا تعالی را خدای بادشاہی تعالی را خدای تعالی شریک نشتا څومره ښکلې معنا لري الله پې څومره خوشحالېږي څومره ثوابونه لیکن زمونږ خلک د فیشن دپاره یې حرام واچوي هلته قسم دی بیت الله خوا کې یو ګه ښکاره کړي بل یې پټه کړي او د قصد یې لاس اوچت کړي د دوا شکل یې جوړ کړي او ملګري ته وایي ما له تصویر وباس خلکو ته راولېږي ریا دې وکړه مړه خلکو ته ښیې چې زه عمره کوم ریا شوه رسول الله مبارک څه فرمایي انما اخوف ما خاف على امتي الشرك الاصغر وې زه په خپل امت د رکوټ شرک نه ډېر خفه کېږم یریږم چې زما امت به رکوټ شرک کوي رکوټ شرک صحابه یو مشرک الاصغر یا رسول الله د خدای رسوله پټینې شرک کم یو دی الرياء والسمعه د شهرت نمود او د خودنې د پاره کار کوي نو د بیت الله په خوا کې رکوټ شرک کې ظالمه تصویرو باسه کور ته راولېږي خلکو ته ښیې چې زه دعا کوم او دعا نه کیسې دې لاس اوچت کړی دی خلکو ته ښیې چې زه عمره کوم عمره نه کیسې دې احرام اچولی دی خلکو ته ښیې چې زه عبادت کوم او زه بیت الله کې ولاړ یم ظالمه په بیت الله کې ګناه کې ما ته به خلک هلته راغونډ شو زه خو اور کې د دې خلکو نه ولاړم په مدینه منوره مکه کې یو تصویر وباسو یا ظالمه ګناه ده ګناه ده ګناه ده نه کنه چې یو خیر دی وباسو کنه ګناه لراغلی که ثواب لراغلی یره چې یو به وباسو کنه یقین په خدای کو مدینه کې ناستو یو ته ما نه ما پاسېدم چې تاسو مې دن رای لاړم روان شو وی خلک یې نه وباسو پاسېدم ته خپه شوم روان شم ته نه یو د سره وباسو یا لکه ګناه ده نو یو نه ګناه ده یو لس دو لس راغون شو بس مې دن لاړم چې سم خوښی کوي وی خزه خانه وباسو هغې کې هم چې لر دی نه به کتل کړه پروف تصویرونه وباس دا ولې دا ګناه کوم رسول الله مبارک څه فرمایي په مدینه کې د اعلان کړی دی ډېر خلک وایي نه دا مدینه را دلته خیر دی مې د اعلان خو په مدینه کې کړی دی په تورنګزو کې خو نه دی کړی دا خو هلته ویلي دي څه فرمایي حضور پاک لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه وباسي خدای دې په قهر او لعنت نازل کړي ټول ملیان طالبان عوام په دې غم اخته دي اوس څه کوي وسه د رسول الله مبارک روزي سره به ولاړي او سیلفي به وباسي هاي هاي شرم نه درځي د مبارک پیغمبر نه حیا نه درځي د مبارک پیغمبر نه هغه فرشتي چې په زرګونو دلته ولاړې دي او ستا په سلام او په دعا امین وای هغې نه دې حیا ونه کړه شرم دې ونه کړه حیا دې ونه کړه هاي هاي لعن الله المصورین او رسول الله مبارک سے فرمائی لا تدخل الملائکۃ بیتا وای وای فيه سورة او تماثيل پکم کور کې چې بوتي یا د زیروح تصویری فرشتي د رحمت باغ ځای ته نه داخلي او رسول الله مبارک سے فرمائی اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون یسوک تصویرون او باسی د قیامت پر دې په سخت عذاب کې پروت کدا ګوتې جوړه او کدا ډیجیټل کیمرې او د موبایل او باسه نن ټوله دنیا په تصویر کې لګیا کلپ او تصویرونه او په مدینه کې او په مکه کې او د بیت الله په خوا کې او د حضور پاک مخ مبارک ته یعنی د پیغمبر مخ ته ولاړې حیا نه درځي او ته پیغمبر له چیلنج ورکې چې تا کم شی حرام کړی ستا د مخ کې کومه تا چې کم شی بند کړی دی په دې مدینه کې هم دې مدینه کې کوم تا چې کم شی په دې مدینه کې بند کړی ستا په دې جمعات کې کومه ستا مخ کې کومه هاي هاي لاړې سله ودې کړل څه زه خو ډېر خفه شم خلک رالل لکونه روپۍ ولګېدې او د ګناه سره واپس لاړل نه موږ پرېښودو نه ځان پرېښه سیلفیانې دي او تصویرونه دي په موبایل کې دي او ټول ورځ دا خلک لګیا دي یقین کوه ټول ملاقاتونه د هغه سره ملاقات تا سره ملاقات ټول ورځ په حرم کې ګرځي ملاقاتونه دي عبادت نشته ما پسې په خپل هغه شرطه ورته وایي دا پولیس والا هغه خفیه پولیس والا ما پسې رالل ما ته وایي دا خلک دله ډېر راضي او دا خو دلته منع دي دا ولې نو مې زه خو ورته نه وایم چې راځئ اوس څوک هم ورسره ټول هلکه تلاوت وکړې د خدای قرآن وایه درود شریف وایه پرېږدی ملاقاتونه
کم کار باندې چې الله خوشحاليږي هغه کار وکړي او چې د سعودي د قانون مطابق کم کار دی هغه د قانون تابع پابندي وکړي هر سړی ګوره چې د چاکور ته لاړ شي نو د هغه د قانون پابندي به کوي که به نه کوي د چا عمل ته چې لاړ شي د هغه عمل د قانون پابندي به کوي دارنګه چې سعودي ته لاړې سعودي عرب ته نو د هغې د قانون پابندي به کوي د نظام چاله به نظام خو خرابې نه کنه ته د چا کور ته لاړې او هغه تا ته قالین اچولې چې په دې کښېنه او ته وایې نه په دې ځمکه کښېنم ما به خفه شي تا ته هغه قالین یې ښودلی او ته کټ ته او خطې کټ کې کښېنم به خفه شي د هغه قانون به نه خرابې دقه رنګې د چا ملک وي د هغه قانون به نه خرابې دا رنګې د خدای او د رسول چې کم قانون دی به نه خرابې په دې باندې هغوی خفه کېږي نورونو تصویر لوی مصیبت شروع دی خو د هغې نه علاوه بل درته یو لوی جرم ښیم لوی جرم په طواف کې به خلکو کیمره نیولي او چې په طواف کې کم خلک تاویږي هغې له ویډیوګانې کوي رښتیا وایي هغې کې یوازې سړي وي او که ښځې مې ښځې مې او هلته کې ښځو مخونه ښکاره کړي که نه ځکه د عمرې په نیت روانې وي نو د هغې مختلفو ملکونو ښځې تاویږي مخونه یې ښکاره کړي او تا ویډیو جوړه کړه د هغوی نو هغه پردو جینکو ته او پردو ښځو ته به ګورې او په بیت الله کې دا ویډیوګانې جوړه څه لځي خلک نه پوهېږه که د خدای رضا لځې خدای کې د خدای رضا نشته نو عمره ډېر لوی عبادت دی د مارونو خو په هغه طریقه د عمره وکړه په کومه طریقه چې رسول الله مبارک کړی نو لبیک به وایې شوق سره لبیک وایې شوق سره صحابه به لبیک بعمرته لبیک وسعدیک والخیر كله فی یدیک حضرت عبدالله ابن عمر به لبیک وایې بیا به لاړ شي مکې مکرمې ته به ورسې د مکې د داخلېدو خپله دعا ده اوبکې دعا چې یا الله په پښتو کې به یې درته ووایم خدای مکې مکرمې ته زه داخلېږم یا الله ماله پکې فراخه حلال و رزق راکې الله ماله د آدابو توفیق راکې الله ماله پکې ژوند خشته راکې د عبادت سره نورې دعا هم کولی شي د حرم حدود چې داخلېږي هلته کې د هغې نشان دی هلته به دعا وکړې یا الله دا ستا حرم دی خدایه د آدابو توفیق یې نه خدای زما غوښې زما وجود بچي ښه د دوستان د جهنم په اور حرام کړي لاړ به شي بیا بیت الله شریف ته نو چې ورننوځي بیت الله شریف ته نو خدای پاک دعا قبلوي زمونږ بعضې کتابونو لیکلي چې په لومبي نظر خلک خدای دعا قبلوي نو ډېر خلک وایي چې سترګې دې نه رپولې مې دا په کوم کتاب کې سترګې و خامخا رپي خو چې ورننوځي او په بیت الله د نظر ولګېد نو که سترګې رپولي که نه رپولې وایي الله اکبر الله اکبر به وایي د خدای حمد به ادا کې د خدای صفت او لاس به پورته کې او دعا به وکړي خدای به دعا قبوله کړي بیا به لاړ شي بیت الله شریف له نو چې بیت الله شریف ته حجر اسود ته ور مخامخ شي نو ښې اوږه به ښکاره کړي ګسه اوږه به پټه کړي دې ته استبا وایي نو چې حجر اسود ته نږدې شي نو نیت به وکړې د عمرې د طواف د وو چکر هم پښتو کې ویلی شي پړه کې نیت وکړه یا الله د عمرې د طواف د وو چکر و نیت کوم خدای ته راته اسانه کړي او ته قبوله کړي نو غوږونو پورې به لاس پورته کړي دې ته استقبال نو بیا به لاس راښکته کې د سینې برابر به کړي دې ته استلام وایي بسم الله الله اکبر ولله الحمد خو خدا ده چې په بیت الله شونډې ولګې په حجر اسود خو هغه اوس ګرانه ده څه کال خو څوک حجر اسود ته پرېښی نه دی بیا ښه دا ده چې لاس یې اوسې لاس هم نشي وړی کونټه یې اوسې اخکل کې هم نشي وړی نو د لرې ځای نه به سینې برابر سره پاسه 100 انچه د پاسه 4 فوټه حجر اسود د ځمکې راوچت دی هغې ته به لاسونه مخامخ دا یو کاڼی دی آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه راوړي یو پکې دا حجر اسود دا تک سپینو د پایو پشان حضور پاک فرمای کان اشد من البياض من اللبن د پایو نه زیات سپینو سودته خطایا بني آدم د بني آدم ګناهونو تور کړي لکه د مقداتی ځان ته د بني آدم ګناهونه راکاږي او رسول الله مبارک فرمای وی د قیامت پر ورځ به د حجر اسود سترګې او غوږونه به چې چا په حق او په صحیح طریقه د سنت مطابق د هغې استلام کړی دی هغه له به د خدای په دربار کې ګوی کوي نو بیا به روان شي په ښي طرف باندې مقام ابراهیم طرف ته
او پلومبو دریو چکرو کې به پهلواني کې مټې به وې او قدمونه به نږدې نږدې ږدې. دا راته زه کوم چې د حج داخلې شروع کېږي نو چل زده کړي، خدای دې توفیق درکړي. نو مټې به م وې او نږدې نږدې قدمونه وکې به وې، پهلواني به کې دریو چکرو کې. او هر چکر کې چې حجر اسود ته را ورسېږي نو سینه به ورته مخامخ کې، لاسونه به د سینې برابر اوچت کې، لکې به راولې لکه چې په حجر اسود مې ښودي. بسم الله الله اکبر ولله الحمد او ښکل به کې لاسونه او بیا به ځې دې درو کې او پهلواني کې. دا پیغمبر علیه السلام کړی ده. ولې کړی ده؟ ځکه چې کله راغی په په عمرة القضا کې 9 هجره کې نو د مکې خلک وی د مدینې آب و هوا والی دي او وجودونه کمزوري دي، بیماران دي. نو رسول الله مبارک صحابو ته یو پټي وته لګه پهلوانیو کې ځان وته وای، ډریل چې وته تاسو وای، دا فوجان او پولیس چې کوي خپل د طاقت مظاهره کوي. تاسو نه ګورئ فوجانو ته لاسونه وی او خپې وی او قدمونه اوچت اخلي او خپل طاقت ښایي ورته وښایي. هغه ادا د خدای خوښه ده، هغه ادا. زه د خپلو ملګرو ته ویم اوس زمونږ غټ دشمن شیطان دی، مونږ شیطان ته پهلواني کوو چې د خدای طاقت را سره ظالم ته سم نشي کولی. بیا وروستني څلورو کې به دا پهلواني رامل بنه کړي او د اوږه به د په 7 چکرو کې ښکاره کړي او ارځل چې بیت حجر اسود ته راځي نو لاسونه به سینې پورې پورته کې او بسم الله الله اکبر به 7 چکرې دي پوره شي. نو بیا به مقام ابراهیم ته ورشي، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نو داسې ځای کې ودرېږي چې هم د مقام ابراهیم ته مخې هم بیت الله ته. نو 2 رکعاته واجب الطواف کوو. نه دا کې طواف 2 رکعاته واجب کوم، که د مازدیګر نه پس کې یا سار نه پس نو بیا به دا 2 رکعاته هغه وخت نه کې وروسته به چې کوم وخت کې نفل کېږي نو هغه وخت به کې. نو چې دې وکړل نو بیا راشه حجر اسود ته دوباره او بیا به استلام وکړي. استلام څه ته وایي؟ دقه چې د سینې برابر لاس اوچت کړي او ښکلې کې وایي بسم الله الله اکبر یا الله اکبر ولله الحمد. لاړ به چې صفا د صفا غونډې ته به وښیي. نو هلته خلک بیا استلام کوي، هلته استلام نشته. دا د خلکو غلطي ده. هلته به دعا کې نو بیت الله ته به مخ کې نو دعا او کدی وخت کې دعا قبلېږي. دا د دعا د قبلېدو ځای. نو داسې به ووایي ابدأ بما بدأ الله به، چې خدای پاک په کوم شي شروع کړی زم په هغې شروع کوم. خدای پس شروع کړی دا وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. دا آیت باندې او دعا او که خوګ دا نو لاړ بشه مروات. نو پامینس کې شنه راډونه راځي هغه کې بمنډه وي او نور به په عام چال دي. دا منډه ولې وي؟ او دا صفا مروه کې 2 چکرې، د مروه پورې 1 چکر، مروه نه صفا پورې واپس چې راغی دا 2 شوې ګورې یو نشي. بیا د صفا نه مروه ته 3، بیا د مروه نه صفا ته 4، بیا د صفا نه مروه ته 15، بیا د مروه نه صفا ته 6 او بیا د صفا نه مروه ته 2 چکرې برابر شي. هر چکر کې که صفا ته وخېږي او مروه ته نو بیت الله ته مخ کې دعا وکړي او د دې شنو راډونو منځ کې به منډې. دا ولې؟ دا د بیبي هاجرې ادا خدای ته خوښه شوې. هغې نه چې کله خپل بچی پناه شو نو د منځ کې به منډه واله. نو اوس خو یو شان لاره ده، مخکې هغه ځای جوړ نو هغه منډه به وي. صفا مروه ته 2 چکرې والې دي د 2 به وي. بس عمره دې خلاصه شو، عمره خلاصه. طواف کې ذکر کوه، دعاګانې کوه او صفا مروه کې دا ذکر مسنون دی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. خدای به منډه نه وي په صفا مروه کې. نو عمره د خلاصه شورونو نو بیا بلار چې سر به وخورئ یا به رکوټې کې هلته چې کوم عاملان دي کار د کم خلک تللی نو هغې نیکبختیان سرونه نه کټ کوي، داسې کټ پکې ووایي په قینچې 4-5 ویښته ووایي. دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده. یا به سر خرې خرولو کې ډېر ثواب دی. حضور پاک چې چا سر خرې دی هغه ته 3 ځله دعا کړې او یا به سر رکوټې کې. رکوټې کول به د هغې سر کېږي چې کم از کم د ګوتې د بند دومره ویښته د نه کټ شي.
که سر دې راکوټي وي د ګوتې د بند نه کم نو په کټینګ کار نه کېږي بیا به یې خورئ. اوس که بله عمره دې کوله بیا جامې دې واچوه عمره دې خلاصه شو. که بله عمره دې کوله اگر چې د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر دي. بعضې خلک روزانه عمره کوي نه دا مکروه ده داسې به نه کوي. عمره کې اجر ډېر دی خو لیکن د آداب و طریقه دا ده چې د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر دي. طواف کوه د بیت الله شپږ شلې رحمتونه رسول الله مبارک فرمایي په بیت الله را روان دي د هر انسان دپاره. نو چې څوک طواف کوي نو شپېته هغه ته میلاوي، چې څوک ورته مونځ کوي څلوېښت په هغه باندې ورېږي، او چې څوک ورته هسې ګوري شل رحمتونه په هغه ورېږي. او حضور پاک فرمایي چې څوک طواف کوي نو چې قدم پورته کوي او اږدي نو ګناه ورسره رجیږي او درجه ورسره بلندېږي. یو شان خلک روان دی، که بادشاه دی او که ګدا دی، یو شان دو څادرې اغوستې دي د کفن الله ورته ښایي چې جامه دې ګورې په قبر کې دغه ده. که ګدا دی او که غریب دی او که نواب دی یو شان به تاویږي، یو شان به خدای ته جاړئ، یو شان به الله ته چغې وې. قسم په خدای داسې خلک مې ولیدل، یو بوډا سړی ډېر بوډا او داسې پوټینې او غریب د تلو نو وی وی یې کول او ورو ورو روان ورو ورو روان. چا والا پیسې ورکړې د ما په مخ کې هغه دیکا ورکړه. د خلکو دا خیال و چې ګیندا سوال کوي هغه دیکا ورکړه پیسې وانه غشتې او داسې په جړا لګیاو او چا او مخکې ډېره موده مخکې مې یو بوډا لیدم هغه ټیټو ملې ټیټه وه او غریب له بل څه نه ورتلل دا چغه به یې واله الله الله الله. ما وی پروردګار د دا به قبله که به نه قبله دا خو سپینو ډکو سره کوم ځای نه راغلی او سپینګیري دی پروردګار او ملا ټیټې د ګرځېدو هم نه دی. نو په ده خو به خامخا رحم کوې خدایه. نو چې په ده کې چې دا نور ورسره ګرځي په دې به هم رحم کوې که خیر انشاءالله العظیم. بوډاګانې ښځې بوډاګان سړي وي سپین ګیرې سپین سرې عجزان مسکینان او تاویږي د بیت الله نه طواف کوي. قسم دې داسې خلک هم تللی دي ما ته پته ده داسې خلک. ما له یو سړی راغلی و چې هغه د چرګ واګې غریب خرڅې کړي او خلکو له به یې څاروي ساتل هغه کټا کټي خرڅ کړي دي او یې زه بیت الله له او خدای رسول دی بیت الله غریبانان کورونه خرڅ کړي دي بیت الله له دکان یې خرڅ کړی دی بیت الله له او د خدای د در نه تاویږي د بیت الله نه. نو الله خو ډېر رحم دی کنه بیا الله په خپلو بندګانو ډېر لوی رحم کوي. ګور لږ پرهیز کوئ پکې پرهیز دا تصویرونو نه ځان ساتئ. لږ پرهیز کوئ د ښځو نه لږ جدا اوس طواف کوئ او لږ پرهیز د ښځې کوي ستر دې کوي پرده دې کوي او د سړو نه دې لږ ځان له تاویږي. نو د رحم ځای د بیت الله نه بل نشته. ګورئ الله ډېر رحم کوي. بیا چې ملتظم ته سخت کال ورنللو پردې ته توکړې څوک یې نه پرېښود، حجر اسود ته څوک یې نه پرېښودل، حتیم ته څوک نه پرېښودل او چې دا کولوي او بیا حجر اسود ته ودرېږي او په بیت الله د لاس کېښود سخت کالم د ارمان نصیب نشو. خیر د هغې غریبانانو خپل څه انتظامي مجبورۍ به وي موږ په هغې بد نه وایو د هغې څه خپل انتظامي مجبورۍ به وي او خپل څه قانون به وي موږ به د هغې پابندي کوو خو د الله نه به سوال کوو چې خدای پاک یې مکمل کولو کړي. اسم چې بیت الله ته ګورئ او ستا طوافونه کې او په غرمه کې کې او خدای ته جاړئ نو د مسلمان جړه خدای پاک قبلې. ګورئ د مسلمان جړه الله قبلې. څنګه چې بچې پلار ته وجاړي او پلار پې خفه شي د بچی جړه پلار نشي زغمل، د نوسی جړه نیکه نشي زغملی که دا پلار د بچی نه خفه می خو چې بچی ورته وجاړي. یو زنانه او یو ماشوم بچی روانې به کو د مور به یې نه منل روانې به کو روانې به کو روانې به کو هر وخت. نو دا مور یې ډېره خفه کړه نو د مټ ټیو نیو بار یې اوس په دې ګرمۍ کې بس زما زوی نه وځه بار بچی جړل وځه ځه زما بچې نه زما خبره نه منې لو پر ګرځې د مټیو نیو بار وسته او ورې ورته زنځیر کړه چې در وکې مور به غوسه شو ا بچې بارو ورته جړل او مورې ای مورې ما ته ور لړکا تو چته لاړ شه
او جړل او پاغه نور کې دا خپل کور په درشل سر کې خو او پاغه جړه جړه کې دا بچیو دش سو وخت پسې مور سکار پسې بار وتا زنجیر کولو که چې وې قتل هغه نافرمانه بچي د په درشل سر پروت ته او په خاورو کې ککړ اوده دي او په دې مخې اوخ کې پرته مور ټینګې دي چې داسې بچي ته دا کنه وای ټینګې دي شي نه هغه مور هغه بچي راوچت کا او دې غیک پورې هغه د خاورو ډک بچي ونیو او د خاورو مخ ولا یو خام کولای او بل خام ولا کولای ای بچی ته ډیر روانه کړنو د سو کو بچی ته په دې نور په دې درشل سر کې خودمان لا نړي واپس مال رااله او کولای اخیرا جامع او اخیرا وجود او د خاور وجود ځان پوری نیولې او اخیرا د اوخ په مخ ولا یو کولای او بل مخ کولای کوړته دنک مور مهربان لیکن رسول اللہ مبارک سے فرمائے اللہ ارحم بعباده من الام بولدها چې مور په خپل بچی دومره نره مهربان سونه چې الله په خپل بندگانو مهربان نو چې الله ته په چوکاټ سره لگاو بیت الله په چوکاټ او کته وې زه غریب ما زه خو بیت الله لنشم تین استاد پاره دا د جمعات فرش د بیت الله چوکاټ دا د پاره د خپل کور جانماز د بیت الله چوکاټ الله تسرو لگاو یو موقع کې صحابه ناس رسول الله مبارکم دی یو خدای اور بلا د خیر سره ماشوم بچی دی پغې نو چې هغه اور لمبه وي نو دا بچی غېږ کې دی نو رستوي نو چې لمبه غلی شي نو بیا دا بچی ور مخ کې نو دا خضر له حضور پاک مبارک ته وای وی دا الله رسول تا دا نه دی ویل چې د مور د رحم نه په بچی کې د مور کم رحم دی نو دا الله رحم په بندگانو ردینه زیات دی ویلې مې دی ناشنا سوال کوي دا بوډه دا مور وی خدمات کې په دې بچی کم رحم دی د خدای په دې بندگانو د دینه زیات رحم دی وی او وی زه خو به دا بچی اور ته نه غورځوم الله خپل بنده اور ته ولې غورځوي دغه رحم زه خو بچی اور ته نه غورځوم بیا الله خپل بندگان ولې اور ته غورځوي رسول اللہ مبارک کو فرمائے اللہ اغا بندہ اورد غرزے یہ خدا پا مقابلہ کی سرکشی گئی ان اللہ لا یلقی فیہا الا المارد المتمرد علی اللہ یہ خدا مقابلہ کی سر اچت کی کبر جندے اغا غرزے دا مور مقابلہ کې مچې بچي ودرېږي نو بیا مور وایي ما نه بخلې درو کې مونږ د خدای سرکشه نه اوسه عمر ډېر سرکشه شوی دی نو خپه کېږي ډېر سرکشه کبر ډېر زیات شوی پیسه خلکو سره شوی د په ځان نه پوهېږي دولت خلکو سره شوی دی موټر خلکو سره شوی دی بنگله خلکو سره شوی دی ډېر کبر پیدا دی ډېر کبر هغه خپه کېږي ما نن سیاسي اختلافات کم ځای ته ورسېدل نن د مدینه منوره کې د رسول الله مبارک دا روزي مبارک خوا کې خلکو هغه ناروا چغې والے چې د حد نه لکه دا سیاست هلته تاسو یو دلته کوئ که افسوس نه دی لګیا دي خلک مولیانو پسې کنځلې دا تاسو ولې سرکشه شوی دا خو تا ته ښکلی عقیده ښیي عمل درته ښیي اخلاق درته ښیي دین درته ښیي ظالمان سیاست په خپل ځای کوئ خو دین مه پرېږدئ
هر څوک چې سیاست کوي ډېرې پارټۍ دي څوک یو پارټۍ کې څوک بله کې څوک بله کې څوک بله کې وی لګیا به دا پاکستان دی لیکن په سیاست پسې خدای خاطرو کې دین مه پرېږدئ قرآن مه پرېږدئ پیغمبر مه پرېږدئ رسول مه پرېږدئ شریعت مه پرېږدئ قبر نه بځئ بربنډتوب مه کوئ د خدای مقابله کې دا سرکشي ده نو هغه زنانه ته رسول الله مبارک فرمایي چې خدای اور ته هغه څوک غورځوي چې هغه د خدای په مقابله کې سرکشي کوي خدای هم سرکشي نه ساتي نو الله په بندګانو مهربانه دی نو طواف کې خدای ته تاویږي جاړي صفا مروه کې جړاو کا خدای په صفا و جاړه تصویرونه مو بس نه تصویر لوی غم جوړ دی د موبایل په مروه کې ودرېږه خدای ته وجاړه په طوافونو کې ودرېږه جاړه جاړه خدای ته جړا کوه زاري کوه په جړا خدای خوشحالېږي ګناه به د خدای معاف کړي خدای رحم والا ذات دی قانون جدا دی رحم جدا دی ګور چې د خدای رحم جوش کې راشي د سلو کسو قاتل خدای معاف کړي د سلو کسو قاتل رسول الله خدا ګوره د خدای رحم دی دا چا سره دا معامله نه ده دا چې خدای ته جاړي 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 او معافي 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 او بیا نه کې بس و دې ګټله نو مکه مکرمه ته بیا رمضان کې چې څوک لاړ شي لږ پرهیز وکړي لږ پرهیز د ثوابونو ډک ګاډې به راوړي که خیر انشاءالله العزیز اجرونه به حاصله خدای پاک دې تاسو ټول بوز ما خپلو مقتدیانو دوستانو له ډېرې دعاګانې کړې تاسو له خو مې د جمعې ورځ چې به راله دا ټول به مې مخې مخې ته ما د له ډېرې دعاګانې کړې خدای پاک دې له قبولې او بیا مدینه منورې ته خلک ځي او د مدینه منورې متعلق چې کوم آداب دي و ختم دی هغه به انشاءالله العزیز آینده جمعه کې درته بیان کوم که خیر انشاءالله العزیز یو څو ځایونو کې په مکه مکرمه کې دعاګانې قبلې یو حجر اسود ته مخامخ یو حتیم کې د بیت الله شریف د ناوې مبارکې لاندې درې ملتزم د بیت حجر اسود او د دروازې منځ کې چې کوم ځای څلورم د زمزم کوي سره اوس خو خیر هغې ته مخکې به ورکوزېدل اوس یې هغه ځای بند کړی پنځم چې زمزم او بس کې شپږم د صفا د غونډۍ د پاس اوم د مروه د غونډۍ د پاس اتم هغه د شنو راډونو منځ کې چې منډې وې نو دغه ځایونو کې او طواف کې غونډ چې تاویږي نو خدای پاک دعا قبله تلاوت دې پکې بنده کوي او چې نی طواف بهتر عبادت دی زه ملګرو ته یم هغه عبادت هغلته وکړئ چې هغه بل دی نه کېږي طواف دلته نه شي کولی دا صرف هلته کېږي نو ډېر طوافونه پکار دي چې سړی طوافونه وکړي ډېر او که طواف نه ستړی شو نو بیت الله ته ګوره په دې کتو کې هم ډېر لوی ثواب او اجر یا تلاوت هم ښه شی دی چې سړی هغه ځای کې کوي